حضرت مولوي صاحب محترمه تا پوښتنه کړې وله چې که چېرته امام مقیم وي او مقتدي مسافر وي، یعنې ډېر مقتدیان وي خو یو مقتدي مسافر هم پکې وي، نو امام خو به 4 رکعاته لمونځ کوي، مسافر خو 2 رکعتي لمونځ ده. خو اوس چې امام پسې اقتدا وکړله نو امام اوله قاعده پرېښودله، چې امام اوله قاعده پرېښودله نو خو د امام خو اوله قاعده واجب د سجده سهو به وکړي، خو مقتدي چې مسافر ده د ده خو اوله قاعده فرض ده، نو فرض یې پاتې شو، لمونځ یې څنګه کېږي؟ مولوي صاحب محترمه کله چې دی د امام تابع وګرځېده نو د ده دغه اوله قاعده د ده په حق کې واجبه شوله محترمه، فرض نه ده. دغه مسله د مونږ حنفي کتابونو کې شته ده، خپله مراقي الفلاح کې هم شته ده. ولو خرج الوقت قبل اتمامه او ترك الامام القعود الاول في الصحيح طحطاوي لیکي لأن القعدة صارت واجبة في حقه أيضا فلا يبطل فرضه بترکها وعليه الفتوى. الله دې ښه لره مولوي صاحب محترم، الله دې کامیاب لره. دی د هغې د وجې نه د ده په حق کې هغه اوله قاعده واجبه شوله د مسافر په حق کې. جوړ اوسېږي مولوي صاحب.